سهار وخت خلک د څلورو شیانو له وجې وختي راپورته کېږي. اول خو لمونځ دی، دویم مور و پلار دی زی زبردستي هره ورځ په نارو باندې ما راپورته کوي لمانځله. دریم چې دی هغه محنت دی، څلورم مجبوریانې دي. نو لمونځ هم الحمدلله وسولم، مور و پلار راپورته کړم، محنت دا دی روان دی کوم یې، او مجبوري دا ده چې د اف ډبلیو اف کار دی. یو څو معذوران دي چې هغه کوم پلار چې دی هغه خوارکۍ د دې د علاج وس نه لري، نو ویډیو یې جوړوم چې خلک یې مدد وکړي، خلکو له بیم ثوابونه ورسي، او خدای څه خبر د دې له وجې ما هم معاف کړي، زما ګناه هم را معاف کړي. نو د دې له وجې راوتلی یم. دا ځان دې ولې ښایسته کړی؟ ځان په دې ښایسته کړی دی